أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مدینه منوره زاده الله شرفن کی د یمن نه اوس و خزرج په نامه دوه وروڼه چې کله سیل العالم راغی په علاقه باندې سیلاب څوک شام ته لاړه څوک کومې خواته لاړه دا دوه مدینې منورې ته راغله. دا مخکې مسماو په بنو قیله سره یو انا یې په دغه نامه باندې وه. تاریخ ډېر اوږد ده، لنډ ځای به ذکر کړو. مدینه منوره کې ډېر یهود وو. دغه اوس و خزرج په ابتدا کې د یغو سره حلف وکړو، معاهده یې وکړه. تر یو وخته پورې دا یهود او نصارا په قدرت کې وو. اوس و خزرج دا کم وو، محکوم وو، د یغو تر حکم لاندې بې زندګي کوله. خو طبعا وقتاً بعد وقتاً دا نسل زیاتېدو آخر دویم سیاست ته ورګډ شو، قدرت ته ورسېده. بیا د دغه اوس و خزرج او د یهودو په مابین کې جنجالونه راغله. یهودو به ورته ویلې چې د آخر زمانې پیغمبر را روان ده، د نبی اسلام په باب کې پیشنګویي به ورته کړه. موږ او هغه به په اتفاق باندې د تاسې بنیاد ختموو. نو دا اوس و خزرج د نبی اسلام خبرې د یهودو د خولې نه اورېدې چې هغه پیغمبر راځي او بیا به موږ او هغه په ګډه باندې د تاسې سره جنګېږو، مقابله به کوو. یو وخت داسې راغی چې د اوس و خزرج په خپل مابین کې په جنګو واوښته او بیا بدترین جنگ د دې په مابین کې یوم البعاث په نامه باندې یو واقعه ده چې په دغه کې د اوس او د خزرج اکثره مشران مړه شوه. الله لیار برابروله د دې ایمان راوړلو ته چې د مدینه منوره ځای د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شي. حضرت پیغمبر علیه السلام هلته ظهور کړی ده په مکه معظمه کې. د حج په موسم به هر څوک تله حج ته. حضرت پیغمبر علیه السلام به هر قوم ته ورتلو دعوت به ورکوه. د دغه اوس څه کسان تللي وو مدینې منورې نه مکې معظمې ته. حضرت پیغمبر علیه السلام ورغی. دوی ته چې دعوت شروع کړو، دوی په خپل مابین کې وایسره وویل چې دا هغه پیغمبر ده چې هغه یهود د مدینې منورې موږ ته یادوي چې موږ به بیا په ګډه باندې د تاسو مقابله کوو. درځئ موقع ده چې د دوی نه موږ مخکې شو په اسلام کې. شپږ کسانو دغه ایمان راوړ په پیغمبر علیه السلام باندې. بل کال 12 کسان راغله. دغه 12 کسانو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه. د عقبه اوله ورته ویل کېږي. عقبه د جمره عقبه دا اول غټ شیطان چې په اول ورځ وشتل کېږي، د دغه په څنګ کې کنده ده، دا کندې ته عقبه ویل کېږي. دا د کندې په غاړه باندې ده. دغه 12 نفرو د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړه. بل کال ته 80 کسان راغله. دغه بیا د نبی علیه السلام سره بیعت وکړه چې بیعت عقبه ثانیه ورته ویل کېږي. په دغه بیعت کې حضرت پیغمبر علیه السلام سره چې دی بیعت کوه، نو دوی ورته وویل ته د ځان دپاره هم په موږ شرط کېږده چې څه موږ نه غواړې چې موږ په هغه باندې د تا سره بیعت وکړو.
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې زه تاسو نه نور څه نه غواړم چې زه درشم مدینې منورې ته نو تاسو به د ما حفاظت کوئ د هغه څه نه چې د خپل اهل و عیال حفاظت کوئ. نور کفار ظالمان په مدینه منوره کې دننه دا به نه پرېږدي چې په ما باندې دوی تعدا وکړي، لکه خپل اهل و عیال حفاظت چې کوئ نو د ما به هم داسې حفاظت کوئ. او د الله دپاره هم دوی ورته ویل شرط را باندې کېږده، وایي د الله شرط دا ده چې یو د ده عبادت به کوئ، شرک به نه ورسره کوئ. بیا نو دوی د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې کله موږ د الله حق په ځای کړو چې توحید ده او د تا حق په ځای کړو چې د تا حفاظت ده، بیا به موږ ته څه وي؟ نبي علیه السلام ورته ویل تاسو ته به خدای پاک د دغه په عوض کې جنت درکوي. نو دوی ډېر په خوشحالۍ وویلې بس داسې بیعت ته بیرته اقاله نشته کړي، دا پسخه کېده نه غواړو چې تا د طرف نه د موږ سره دغه معاهده وي چې الله به موږ ته جنت راکوي، موږ ځان او مال قرباني ته تیار یو. دا د دې اسلام راوړلو خدای پاک یو ذریعه برابروله د ایمان راوړل. بیا چې د نبي علیه السلام د نصرت بیعت یې وکړ نو انصار لقب ورکړی شو، مخکې بنو قیله ورته ویلې کېده. پیغمبر علیه السلام چې هجرت ورکړو 14 کال د نبوت باندې د مکې معظمې نه لاړ مدینې منورې ته، نو د اوس او د خزرج په مابین کې هغه دښمنۍ خدای پاک په ورورګلوۍ بدلې کړې. تر یو وخته پورې دا سلسله ده انسان طبیعي صفت ده چې دا موږ چې ویو چې د مشایخو سره ډېر کښېنئ، ځکه چې لږ غفلت راشي بیرته شیطان په سړي باندې دوکه کوي. لکه پرون مو واقعه ذکر کړه د شماس چې هغه یهودي د دې په منځ کې د جنګ کوشش شروع کړ. دلته بیا بله واقعه ده، دا قومي مفاخرتونه دا د دوی د پخوانه عادت و، هر یو قوم به د خپل قوم فخرونه ډېر کول، اشعارو کې به صفتونه ډېر کول، دا خپلې نیکې کارنامې به یې ډېرې بیانولې. نو یو ورځ اوس و خزرج ملګري ناست دي، مسلمان دي دواړه ډلې. په دې مابین کې د فخر خبرې شروع شوې. دا یو قوم ورته وایي چې په موږ کې څو داسې اشخاص دي چې په تاسې کې نشته. حضرت حنظله غسیل الملائکه چې شهید شو د جنابت په حال کې ملائکو غسل ورکړه، دا په تاسې کې نشته. حضرت عاصم چې هغه کفارو شهید کو که تاسې په یاد وي بله ورځ واقعه کې چې هغه دوی ورتله چې سر یې پرې کړي مچیو غومبسو د هغه د سر حفاظت وکړه، کافر د ده وجود ته ورنږدې نه شو. دا په موږ کې موجود ده. حضرت خزیمه چې یو سړی ده د 2 نفرو په ځای شاهدي پیغمبر علیه السلام قبول کړه چې بله ورځ واقعه د اعرابي تېره شوې وه. 3 څلورم په موږ کې حضرت سعد غوندې سړی دی چې وفات شو، د ده په وفات عرش عظیم په حرکت راغی. په موږ کې اوس ولا ورته چې د 4 داسې غټ غټ اشخاص دي. خزرج ولا ورته په موږ کې بیا 4 داسې قاریان د قرآن دي، حافظان د قرآن دي چې په تاسې کې نشته. خو دا خبرې شروع شوې د فخر یکدم جنجال جوړ شو. انسان ته اوس ګورې چې دلته اوس د یوه ملګري په دا ملګري کې شاګردانو کې چې د یوه صفت شروع کړي په دا بل باندې بوج کېږي چې ولې زه شاګرد نه یم، زه په سبق کې کینم نه حاضري نه کوم کولی، او هغه خو به یو امتیاز وي. او که سړی فکر وکړي د یو چا صفت نفي د غیر راولي، خو د یوه صفت شروع شو دا خو اول ځای ته هسې ګیلمن کېږي، خو تا خبر خو لا شروع نه ده، خو د هغه خبر شروع ده پلانکی داسې ښه طالب ده، داسې ښه محنتکش ده، ښه خادم ده، په مدرسه کې خدمت کوي، د جمع پایبند ده. اوس وانتم سکارا ته خو پرېږده بیا به یې تا صفت هم وکړي، خو په ده باندې بوج شي. دلته چې سره بوج شوه خبره، بیا د جنگ دعوت شروع شو چې درځئ نو سره معلومه یې کړو. حضرت پیغمبر علیه السلام ته حال راغی، الله تعالی دا راغی د اصحابو ته نصیحت شروع کړو، الله آیتونه نازل کړي. په دغه آیتو کې رب کریم د خدای نه د حق ویریدن د خوف الهي اول بیان ورته کوي، او بیا د هغه مخکینیو نعمتو ذکر ورته کوي.
ګورئ په اتفاق اوسېږئ د الله په دین پورې لاس ونیسئ جدایي مه کوئ که ډېر مخکې تر دغه اسلام نه تاسو د جهنم د کندې په غاړه ولاړ وئ که په کفر حال کې مړه وای چیرې به تله سړی چې څنګه مړ شو نو قیامت شروع دی دا قبر دستي ورته د جهنم کنده جوړېږي خو الله بچ کړی د جهنم نه و چې الله په تاسې دا احسان وکړ د جهنم نه یې بچ کړی د تاسې په منځ کې 120 کاله بدي و الله په ورورګلوي بدله کړه دا یې بل انعام په تاسې وکړه دا محبت یې درکړ د تاسې په خپل مابین کې نو اوس تاسې مه کوئ چې بیرته بیا د شیطان اغوا قبلویه او بیا داسې خبرې شروع کوئ چې د اسلام د اصولو خلاف دي دا د حضرت پیغمبر علیه السلام نه به چې کله دوی جدا شو په کم وخت کې به کله داسې و چې شیطان حمله وکړه خو بیا به نبی علیه السلام دوی ته نصیحت کړو د دې د اصلاح کار وکړو رب کریم آیتونه نازل کړ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای هغه کسانو چې ایمان راوړی د تاسې یعنې ای مؤمنینو وویرېږئ د الله تعالی نه حق تقاته په حق ویره سره په حق ډار سره الله د حق تقوا موږ ته نصیب کړي حق تقوا څه شي ته وایي په حق وډار شئ حق تقوا درې شیان چې په سړي کې راغله نو حق تقوا ده چې اطاعت وي عصیان نه وي همیش د الله په حکم چلیږي ګناه نه کوي اطاعت وي عصیان نه وي یو شکر وي کفران نه وي د الله د نعمتو شکر گزاري وي ناشکري نه کوي دریم ذکر وي نسیان نه وي همیش الله یاد وي الله ویرینه دا درې شیان چې په چا کې راغله چې اطاعت وي عصیان نه وي شکر وي کفران نه وي ذکر وي نسیان نه وي نو دا حق تقوا ده خو دا کله راځي په سړي کې دا چې ذکر وي نسیان نه وي د تصوف په اصطلاح باندې دا په هغه مقام کې سړي ته دا مقام پیدا کېږي چې فنا د قلب راشي قلب فاني په الله وګرځي دا دوام د ذکر چې کوي سړی دا لطیفه قلبي بیا فنا فی الله ته ورسیږي چې فنا په الله شو عشق په الله موجود شو د عاشق د معشوق د خبرو نه بغیر بل شی ذاتي نه په ذهن کې نه پاتې کېږي هغه تصور د هغه د رنګ تصور کوي د هغه د جامې تصور کوي د هغه د خبرو تصور کوي د هغه د ملاقات تصور کوي د وصال تصور کوي ټول وخت ذاتي هغه د معشوق سره د تعارف وي نو چې فنا د قلب راغی وایي ذکر به وي بیا نسیان نه راځي او دا نور دوه چې اطاعت وي عصیان نه وي شکر وي کفران نه وي دا هلته چې نفس باندې فی الله وګرځي چې نفس کې فنا راشي لطیفه نفسي چې په دغه کې فنا په مقام پیدا شي بیا نو ځکه دغه په ګناهو چې سړی امر کوي په عصیان باندې په ناشکري باندې نفس امر کوي چې نفس اصلاح شو فنا فی الله شو بیا دا طاعت وي عصیان نه راځي بیا شکر وي کفران نه راځي دغه ځای نه معلومیږي قاضي ثناء الله فنفتي صاحب وایي چې معلومیږي د الله په امر دا کمالات ولایت پیدا کول فرض دي په سړي باندې چې دا په ځان کې راولي ځکه الله حق تقوا غواړي او حق تقوا به دغه کمالات نه راځي نه چې قلب فانی نشي او نفس فانی نشي چې قلب په نافلات رسیږي ولایت صغرا پیدا کیږي نفس چې په نافلات رسیږي ولایت کبرا پیدا کیږي نو د ولایات حصول د کمالات د ولایت حصول د غایت نه وای معلومیږي چې الله امر وکړی دی ولا تموتن ممرئ تاسې الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې مړه شئ چې تاسې مسلمان یې ممرئ تاسې مگر په داسې حال کې مړه شئ چې مسلمان یې دا مرګ د سړي په خپل اختیار کې ده دې څه معنا ده دې دا معنا ده چې الله نه مغافله کېږي یو وختم کوشش په اسلام کوي چې مرګ مو په اسلام کې راشي کته سي چې نسیان راغی کفران راغی عصیان راغی کله خدای نه خسته اخره خاتمه خراب شي په کوپر کې سړی تیر شي مستحب چې سړی پرېږدي په سنتو کې سستیا پیدا کېږي چې سنت پرېږدي په واجبو کې سستیا پیدا کېږي چې واجب پرېږدي په فرضو کې سستیا پیدا کېږي چې فرض پرېږدي وایي خطره د دې ده چې زرکدن په وخت کې بې ایمانه دنیا نه تېر شي واعتصموا بحبل الله جميعا
منګولې ولګوئ ای مؤمنینو په رسۍ د الله تعالی چې قرآن عظیم شان ده جمیعا ټول په اتفاق ولا تفرقو مه مختلف کېږئ په خپل مابین کې وروسته د اسلام نه په رسۍ د الله قرآن عظیم شان ته د الله رسۍ ویلې شوې ده چې یو طرف د الله سره ده یو طرف د بنده سره ده خو دا داسې رسۍ ده چې شکېدن نه لري چې سړی لاس پورې ونیسي نو پورته ذاتي زور کوه خیجه شکېږي نه چې تر څو الله ته وصل شوی نه سړی په لاس کې ښه مضبوط نیول کېږي لاس ته راتاویږي نو دا معنا چې په پوره اسلام داسې کلک په منګول ولګوه په د احکامو لکه هغه پړی چې په لاس کې سړی پورته خیجي په پړي باندې نو دا خپل طاقت ټول په دا پړي باندې صرف کوي چې اوس دلته پړی راځړېږي سړی په پړي چت ته ځان رسوي د پښو لګولو ځای نه ده خو په دا پړي به ټول زور کوي په دا دین دا معنا داسې کلک شه تر څو پورې چې الله ته رسېږي او په خپل منځ کې جدایي مه کوئ تفریقه مه کوئ ډلې ډلبازۍ مه کوئ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اما امت دا به د مخکې یهودو په نصاراو پسې اقتدا کوي حظو النعل بالنعل لکه د یوې پښې او چپلکه چې د بلې پښې د چپلکې سره برابره وي خو د دواړو پښو یو لمبر وي داسې حظو النعل بالنعل لکه وایي هغه تلای د څپلیو چې داسې سره برابروي دایما امتیان هم په مخکینیو امتیانو پسې دغسې اقتدا کوي حتی که په مخکینیو امتو کې داسې پیښه شوې وي چې چا د خپلې مور سره په ښکاره زنا کړي د ما په امت کې به هم دغسې خلک پیدا کېږي چې د خپلې مور سره زنا کړي العیاذ بالله خدای پاک هم دې وساتي په دغه ابتابات کې اول کلمات ویلي چې سړی د خپلې مور سره په زنا لګیا دا به راځي نبي علیه صلات وسلام خو بني اسرائیل 2 اویا ډلې شوي وو د ما امتیان به 3 اویا ډلې کېږي یوه ډله به تر یوه زیاتېږي ټول به په جهنم کې وي مګر یوه ډله به هغه د جهنم نه بچ وي هغه کومه ډله ده چې جهنم نه بچ وي ما انا علیه و اصحابي هغه ډله چې زه چې په کوم لار روان یم او د ما صحابه زه روان یم اهل سنت د ما صحابه روان یم والجماعت صحابه ډېر دي هلته بیا جماعت اهل سنت والجماعت چې علما کرام لیکي مولا علي قاري صاحب لیکي چې اهل سنت والجماعت د دې څلورو مذهبو خلک دي او هغه اهل حدیث دي چې هغه په اسلافو پسې بد نه وي واقعي په حدیثو کې مهارت لري واقعي په حدیث عمل کوي واقعي اهل حدیث نه دا بیا اودسه اهل حدیث چې واقعي په حدیثو کې مهارت لري او په مخکینی ائمه او سلف پسې څه بد نه وي دغه ته فرقه ناجیه ویل کېږي الله حکم وکړ اختلافات به نه کوئ کوم اختلافاتونه منه راغلی ولې دا د څلورو مذهبو په خپل منځ کې اختلافات شته که نه شته هلته موږ دا فرقه ناجیه بولو هلته اختلاف شته نو معلومیږي وایي چې دغه خاص اختلاف نه الله منع کړې ده چې اختلاف په اصولو د دین کې ده چې کوم د دین بنیاد ده اهل هوا خواهش پرستان چې دا مبتدعين دي دا ټول په اصولو د دین کې اختلاف لري د اهل سنت والجماعت سره خوارج روافض معتزله مجسمه کرامیه مشبهه مرجئه چې دغه نومو باندې پخوا نامداره کېدو اوس نومونه بدل دي دي هغه نومونه نوي پکې ښودل کېږي دا په اصولو د دین کې د اهل سنت والجماعت سره اختلاف لري یا چې په اصولو د دین کې اختلاف کوي د دغه نه منع یا په هغه مسله فرعیه کې اختلاف کوي چې په هغه اجماع د امت راغلی وي ګورې اجماع حجت قطعي ده د ټولو اهل سنت والجماعت د ټولو سره په صالحینو په دغه اتفاق چې په اوداسه کې وظیفه د پښې پرې مینځل ده دا خو ګورې فرعي مسله ده اصولي نه ده خو دا اتفاقي ده د ټولو ائمو په دغه اتفاق ده چې په اوداسه کې د پښې پرې مینځل فرض دي
الا د شیعه یوه ډله ده چې نن سبا هغه یې چې نه د پښې وظیفه مسحه ده. اوس هم مسحه په کوي، په لوڅه پښه مسحه کوي. یو خو موزه ده، په موزه خو مسحه باندې هغه خو د ټول اهل سنت والجماعت په رایه باندې روا ده. ما خپل لیدلي دي اودس کوي، صرف ګوتې داسې په دا پښه باندې تېرې کړي. اوس دغه فرعي مسله ده، خو حد قطعیت ته رسېدلی ده. لکه د اصولو د دین نه داسې ده، ټول اهل سنت والجماعت په دې متفق دي چې د پښې وظیفه غسل ده او د مسح کوي. یا لکه خلافت د خلفای راشدینو، خلافت د خلفای راشدینو د 4 خلفاو، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنهم، د دغو په خلافت په دغه ترتیب باندې د اهل سنت والجماعت اتفاق ده چې دا په دغه ترتیب لایق د خلافت و، لکه څرنګه چې د صحابو نه رانقل شوي دي. اول مقام د صدیق اکبر و، بیا د حضرت عمر، بیا د حضرت عثمان، بیا د حضرت علی. اوس په دغه مسله کې چې څوک اختلاف کوي، لکه روافض چې په دغه کې اختلاف لري، خوارج په دغه کې اختلاف لري، دا د دغه تفریقه کې دي چې اعلی مناطق کړی ده چې داسې اختلاف وکړي. یو اختلاف په فروع د مسائلو کې ده. امین به په زوره وي که سوکه، مثلا لاسونه تر غوږو پورې پورته کوي په تکبیر اولا کې که تر اوږو پورې، لاسونه د نامه نه لاندې نیسي که د نامه نه یې پاس نیسي. داسې شیان دغه فرعي مسائل وي. په دغه کې اختلاف الله نه ده منع کړی، رسول الله نه ده منع کړی، بلکې دغه اختلاف رحمت بللی دی د امت لپاره. حضرت پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک ده. اول به تاسو کوشش کوئ چې حکم د قرآن عظیم شان نه معلوم شي. که قرآن عظیم شان کې مو حکم نه کو معلوم، بیا به احادیث مبارکو کې ګورئ. که په هغه کې مو نه کو پیدا، بیا به د ما د صحابه او اقوال او اعمالو ته ګورئ. ولې اصحابي کالنجوم، اما صحابه لکه ستوري داسې دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چې په کوم یو پسې تاسې اقتدا وکړه لار مو پیدا کړه. دا په کوم یو پسې اقتدا دا هلته راځي که نه چې اختلاف وي د دوی په مابین کې د اختلاف د نظر. یو صحابي مبارک د آیات نه استنباط کړی، استنباط اجتهاد باندې یو حکم معلوم کړی، بل صحابي مبارک استنباط کړی بل حکم معلوم کړی. تا اوس د یوه صحابي لکه په فرعي مسائلو کې حضرت سیدنا امام صاحب اکثره د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه په فتوا باندې فتوا ورکوي چې د خلفای راشدینو نه راوروسته 5م مقام د علم د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ده. په ټول امت کې لوی عالم د خلفای راشدینو نه راوروسته حضرت عبدالله ابن مسعود ده. اوس نو امام صاحب وایي چې کوم شی چې په حدیث کې ثابت وي فعلى الرأس والعين، په سر سترګو مې منله. حتی یو ځای کې راغلی دي ما به یو فتوا ورکړي، حدیث په معنی پیدا کړی، خو اذا صح الحدیث فهو مذهبي، چې چیرې چې په یو مسله کې صحیح حدیث ثابت شو هغه د ما مذهب ده، د ما خبر پرېږده دی. ځکه ما د اجتهاد خبره د ضرورت په بنیاد کړې وي. انسان دا زه به د یو حدیث مبارک نه عاجز شوی یم، نه به مې پیدا کړی، خو چې تاسې حدیث پیدا کو او صحیح حدیث و نو هغه د ما مذهب ده. او چې د حدیث کې نه وي په صحابو کې خبرې نحن نختار منهم، موږ په دې کې به اختیار کوو د صحابي فقاهت، علمیت، حافظیه، په دغو کې فرقونه شته که نشته یو ته به ګورو. او که کله د تابعینو نه وي نو زه هم تابعي یم، دی هم تابعي دی، د بل تابعي تقلید خو ما نه ده ضرور. بیا ته زه خپله رایه، نو د امام صاحب چې خپله رایه استنباط کوي دا هلته یې کوي چې نه په قرآن کې نص موجود شي، نه په حدیث کې موجود شي، نه د صحابو فتوا موجوده شي. ښه چې دا نشته. اوس نو د دغه مسله پیښه شوه، عالم د قرآن او حدیث مبارک نه په اصولو د دین باندې، په اصولو د فقه باندې، په هغه قواعدو په رڼا کې یو حکم معلوم کړ. دا یې د ځانه وکړو، د نفس په خواهشاتو په بنیاد باندې وکړو. اوس یغه فتوا وکړه
تا عمل په وکړه. بله علاقه کې یو عالم دغسې د مجتهد د اجتهاد کړه، یو مسله یې معلومه کړه، هغه خلکو په هغه باندې عمل وکړه. هغه خلک چې د دغه عالم په فتوا مجتهد په فتوا باندې چلیږي، دغه مجتهد او هغه مجتهد په نظر کې اختلاف لري. نه دغه عوام خدای پاک نیسي، نه هغه عوام خدای پاک نیسي. ولې؟ دا عوام په دغه مسله کې د دغه عالم تقلید کوي. د عوام چې دا کار کوي په خپل خیال یې وکړه، که د یو عالم په فرموده یې وکړه. هغه نور عوام چې فیصله کوي، لکه اوس مثلا امین امام شافعي صاحب دغه یې بالجهر وایي، امام صاحب یې سوکه یې وایي، یو هم د خېټې نه فتوا نه ده ورکړې، د خېټې نه یو هم فتوا نه ده ورکړې. ائمه کرام ټول داسې دي. دا ګورې دا څلور سره مذهبه چې حق دي، د حق دا معنا ده چې دوی په خپل نفسي رایه باندې دا خبره نه دي کړې. نور دا معنا نه چې تا به عقیده دا ویل که نن سبا په دغه باندې په موږ باندې خلک رد کوي چې څلور سره حق دي، نو چې په کوم مذهب زه عمل کوم نه خو څلور سره حق دي. نه، مقلد تقلید شخصي نن سبا واجب ده. تا به عقیده دا وي چې په دغه مسله کې د ما مجتهد حق ده، احتمال د خطا لري، احتمال، او دا بل مجتهد خطا ده، احتمال د حق لري. خو اختلاف د اراو ده. د څلور سره مذهبو حقانیت په دې یوه معنا شو چې تا د نفس په تقاضا نه دي غږېدلي، د قرآن او حدیث په رڼا کې فتوا ورکړې. اما ته به داسې نه کړې چې نن په یوه پسې منډې وایې، سبا په بل پسې. تا به په خپل مجتهد دا اعتقاد وي چې ما مجتهد په د هره مسله کې چې اجتهاد کړی دی حق ته رسېدلی، خو احتمال د خطا لري. او هغه بل جانب هغه خطا ده، احتمال د حق لري. نو چې دا بل دغه خپل جانب راجح شو چې دا حق ده، نو دغه نه به عدول روا ده ذاتي، خو په دغه باندې راجح باندې خو په عمل کې ذاتي، خو په بل څه به هم لرګی نه راخلي. احتمال د حق خو د دغه لري چې هغه دې وي. دغه دا معنا ده. اوس نو که هغه څوک امین په جهر باندې وایي، هغه یو حدیث مبارک باندې تمسک نیسي چې امام کله امین وایي، تاسې هم امین وایي. د چا امین چې د امین د ملایکو سره موافق شو، نو الله یې ټولې ګناهې معاف کوي. دا خبره چې امام هم امین وایي چې تاسې دی امین وایي، تاسې هم وایي. حضرت ابو هريره لمونځ وکړه، امین یې په زور وویلې، په جومات کې یو ځواک جوړ شو، ټولو په زور وویلې. په داسې حدیث باندې دی عمل کوي. امام صاحب چې وایي چې خفیه به یې وایي، ځکه چې احادیثو کې دا راغلي دي چې امام چې ولضالین وایي فقولوا آمین. ولې؟ فإن الامام یقوله، امام یې وایي. که امام په زور ویلی، بیا قوم اورېدو که نه اورېدو، بیا دغه حاجت و چې وایي چې امام یې وایي، تاسې وایي. خو د امام غږ موږ نه واورېدو. اوس نبي علیه السلام خبر کړو چې امام چې سکته کوي، نبي علیه السلام اول نیت به چې وتړم څه وخت به غلی و. غلی دا معنا نه چې څه یې نه ویلې، خو په زوره یې نه ویلې. ولضالین به چې ویلې هم غلی به شو، داسې نه چې څه یې نه ویلې، خو په زوره یې نه ویلې. صحابي پوښتنه ترې کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دوه سکتې چې دا ته غلی شي، ما تقولو، تا ته چی وایې؟ نو اول سکته کې چې تکبیر ویم، د هغه نه بعد زه انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض په یوه روایت کې راغلی، په یوه روایت کې راغلی ده چې سبحانک اللهم وبحمدک، دا ویایم. او هغه امین ولضالین وروسته چې غلی شم، زه هلته امین ویایم، هلته زه امین ویایم. او دغه امین بالجهر د حضرت ابو هريره رضی الله عنه 800 شاګردان دي. یو نعیم مجبر یو شاګرد نه دغه روایت را نقل شوی دی چې ابو هريره په زوره ویلی. په د 800 شاګردانو کې بل هیچا نه دي ویلي، چې دا بل هیچا نه دي ویلي. او د عموم د بلوا په وخت کې لمونځ ټول په جمع کوي که نه کوي، دا نور ټول نه دي خبر. دا یو چې نقل کېږي خو معلومېږي دا یو جزي واقعه ده. کله به نبي علیه السلام په خفیه لمانځه کې یو نیم آیات په زوره وویلې، د دې دپاره چې خلک پوه شي چې دلته هم زه پټه خوله نه یم ولاړ، چې قرات ویایم او داسې صورت ویایم. دا مسله ده اوس ذاتي. او بل طرف ته قیاس د دغه حدیث مرجح ده چې امین په سوکه وویل شي، قیاس مرجح ده. امام صاحب ځکه دغه ته ترجیح ورکوي. امین دعا ده که نه ده؟ او رب کریم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، په سوکه دعا کومه قبلیږي چې په خفیه باندې وي.
نو امین دعا دا ګورې قیاس هم دا وی چې په سوکه وویلی شي هلته د حدیث نه معلومیږي نو دغه اختلاف رحمت ته د امت دپاره په نفسیاتو نه د بنا یو د خدای دې موږ په حال رحم وکړي د نن سبا ملایان چې یو خبر تر خوله یې ووځي بیا په خپله خبر کلکي او جنګونو فتنو ته خلک سره ورسي دا اکثره د عناد او د حسد او د فحشاتو په بنیاد باندې وي سلفو د موږ مخکینی علماو استادانو یو چې اختلاف کوو د حق په بنیاد باندې و نن داسې مسایل پیښیږي چې هغه د نن نسل کاله مخکې بیخي د هغو تصور نه کېدو تیارې نه وې اوس ماښام ته درته 5 منټه پاتې دي او دا روژه ماته 5 منټه پاتې دي تیارې پرواز وکړو چې پورته وختې په تیاره لمر ده کوز په مځکه باندې ماښام شو دا خلک اذانونو کې روژه ماتي او په تیاره کې به څه کوي پیغه خو لمر ده چې لمر تر څو موجود ورځ ده روژه ماتوی شي اوس دغه مسله په مخکینیو کتابو کې پیدا کړي مخکې تیاره نه وه نو دغه مسله څنګه علماو چیټ کې کړی وای نن سبا نیټ ده په نیټ باندې خلک سمپل ښیي د سودا دا شی د ما سره موجود ده قیمت یې ښیي او بیا په نیټ سودا کوي سره دغه ممکن نه په امریکا کې شی اخلي دغه د نیټ په کتلو باندې بیا روپۍ جمع کوي بینک ته دغه ممکن نه هغه شی رالېږي دا اوس د نن مخکې نه و یو څو وخته مخکې نه و دا ډېر کم وخت کې دا شی نوي را پیدا کېږي دغه سودا څنګه ده دا په مخکینیو کتابو کې پیدا کړي قرآن عظیم شان کې یا په حدیثو کې اوس دلته به علما اجتهاد کوي که به نه کوي داسې مسایلو کې اختلاف د نظر د هر عالم کوشش کوي د قرآن او حدیث په رڼا کې چې یو حکم ځان ته معلوم کړي د مخکینیو سلفو قواعد وګوري د هغو نه یو حکم معلوم کړي د نفس په بنیاد چې نه وي دغه اختلاف رحمت ته دی هغه لپاره امت لپاره دغه نه معنا نه ده راغلی نو وایي داسې اختلاف مه کوئ واذکروا یاد کړئ نعمت الله علیکم نعمت الله تعالی په تاسو باندې اذ کنتم اعضاء کله چې تاسو په خپل مابین کې سره دښمنان وای فالف بین قلوبکم خدای پاک مینه پیدا کړه په مابین د زړونو د تاسو کې فاصبحتم بنعمته تاسو وګرځېدئ په نعمت او په رحمت الله تعالی سره اخوانا سرورونه ګورې نن چې څوک بدي سره وکړي یو سړی مړ کړي بیا جوړه مو وکړي په جوړه کې ډېرې روپۍ هم ورکړي خو هغه حسد یې هغه د زړه کینه یې د زړه غضب یې نه ورکېږي اما الله د اسلام په برکات دا د دوی د 100 کالو بدۍ داسې ختمه کړه عین داسې سره ګران شو لکه ورونه وکنتم علی شفا حفرة وای تاسې په غاړه د کندې د من النار د اور د دوزخ په سبب د ګمراهي او د کفر سره فانقذکم منها الله خلاص کړی تاسې د دغه اور نه په اسلام سره نو اوس نو د دغه نعمت شکر ادا کوئ بیرته ولې اختلافات کوئ کذالک لکه د اتفاق فایدې او اختلاف ضررونه چې موږ تاسو ته بیان کړه دغه شان یبین الله لكم آیاته بیانوي الله تعالی د تاسو لپاره دلایل خپل لعلکم تهتدون شاید چې تاسو لار پیدا کړئ او دا چې په خپل منځ کې اختلاف جوړ شو جنجال جوړ شو نو دا نور لرګي ما ور تیزوي د خپل منځي جنګو په وخت کې دا قومیت نه چې مره راغلی دی دغه دپاره وای راغلی ده د قوم پرستی تنظیم پرستی نه چې اور زر مړ شي دلته چې د دغه قوم او د دغه قوم د دوه نفره جنګ شو شریعت دا وی خو ورونه دي دا نور ورجګ شي جوړه سره وکیا صلح په منځ کې وکیا داسې مه کوئ چې د ملګری تربور راغی په ده ودرېدو ده راغی په ده ودرېدو مخکې د دوه نفره جنګ بیا یې څلورو شو بل چې زیاتېږي شپږ کېږي بیا لس کېږي بیا سل کېږي اور ګرمېږي زیاتېږي که مړ کېږي دا د قومیت اثر ده دا د تنظیم پرستي اثر ده ځکه اوس خزرج دوه قومونه 120 کاله پورې بدي وچلېده
نو انسان باندې شیطان به حمله کوي، د دوی په منځ کې به د جنګ کولو کوشش کوي. خو ګورئ تاسې داسې مه کوئ چې اور ورتېزوئ، دستي د یوه ډله ثالثه جوړه شي، ثالثه امر بالمعروف و نهی عن المنکر دې وکړي. چا کوم یو ګرام وي هغه ته دې وایي دا ځای دې تا غلطه، د ظلم نه دې منې کړي. نبي علیه السلام یې انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور کومک وکړه که ظالم وي که مظلوم وي. صحابه کرام یې مظلوم خو به کومک وکړم د ظلم نه به خلاص کړم، د ظالم څنګه کومک وکړم چې ظالم کومک وکړم خو نو دا منه چې دا یې وایي زه به ورسره لګیا شم به مظلوم به زه هم وایم. نبي علیه السلام یې نه، د ظالم سره کومک دا ده د ظلم نه یې راوګرځوه، دا یې تا کومک دی جهنم نه دې بچ کړه، د جهنم نه دې بچ کړه. د دغ سره هم کومک وکړه د ظلم نه یې رابند کړه، د بل سره کومک وکړه د مظلومیت نه یې خلاص کړه. ولتکن منکم وي دې تل د تاسې نه امتون یوه ډله یدعون الی الخیر چې خلق رابولي د خیر طرف ته، ویأمرون بالمعروف امر کوي په نیکو کارو باندې، وینهون عن المنکر او منې کوي خلق د بدو کارونه، واولئک هم المفلحون دغه خلق کامیاب دي. ولتکن منکم وي دې ځینې د تاسې، ځینې د تاسې من تبعیضیه داسې ډله دې وي ځینې د تاسې چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي. وایي د دغه نه معلومیږي چې دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر د هغه چا کار ده چې معروف و منکر پیژني، روا او ناروا پیژني. په تاسو کې د یوه ډله یي چې خلک په نیکۍ امر کوي، فرض واجب سنت مستحب دا نیکي دي ټولې، او خلک د منکر نه منې کوي، حرام مکروه تحریمي مکروه تنزیهي چې دا آسان تعبیرونه تر کېږي دا ټول منکر دي. خو د هر یو معروف او د منکر رتبو کې فرق شته که نه شته؟ فرضو ځان ته مقام ده، د واجبو ځان ته مقام ده، د سنتو ځان ته مقام ده، د مستحبو ځان ته مقام ده. حتی کله داسې وي چې فرض څوک پرېږدي، لمونځ قصداً څوک نه کوي، د امام مالک صاحب دغه د امام شافعي صاحب دغه په رایه باندې حتی د قتل کوي به یې وژنه وي، فرض نه کوي قصداً بعذره نه کوي. دا نه کول بعذره دا داسې دا دی وایي لکه انکار باندې خو سړی کافر کېږي. اوس نو چې عذر نه لري او لمونځ نه کوي، دا یې داسې غټ ناروا وکړو چې سزا یې ډېره سخته ده. دی وایي چې حدن لکه سړی چې زنا وکړي د واده چښتن وي نو دی رجم کېږي، دغه رجم د ده حد بلل کېږي، حدن به یې مړ کوي. لمونځ چې څوک نه کوي قصدن نو دی وایي حدن به یې مړ کوي. زموږ د امام صاحب رایه دا ده چې لمونځ چې څوک قصدن نه کوي مني یې خو نه یې کوي، مرګ نشته، حبس او تعذیب ده، بندي به یې کوي. د هر لمانځه ټیم چې راځي لاس دورې به یې وایي چې یا په لمانځه راشي یا په دغه حال کې په بندیخانه کې مړ شي. اوس داسې سخته سزا چې وژل دي یا ټول عمر بندي کول او هر لمانځه په ټیم باندې ویل دي دا په مستحبو کې شته، په سنتو کې شته. نو یو څوک چې امر بالمعروف کوي معروف په رتبه پیژني، چې نهی عن المنکر کوي د منکر په رتبه پیژني. یو سړی زنا وکړه د واده چښتن ده سزا به پیژني چې دا رجم کېږي، دا به په تیږو مړ کوي. یو سړی زنا وکړه د واده چښتن نه ده په دا به پیږي د سزا تر هغه بل نه لږ څه کمه ده، 100 دورې به یې وایي. یو سړی غلا وکړه د هغه به لاس پرې کوي. یو سړی شراب وڅښل 80 دورې به یې وایي. دا خو به پیژني، سزا به یې معلومه وي، ورته حد به یې معلومي. د دغې وجې نه نبی علیه السلام یې چا چې ناروا ولده په لاس په زور دې منې کوي، که په زور وس نه رسېدو بیا دې په ژبه منې کوي، که په ژبه یې وس نه رسېدو بیا دې په زړه کې بد ایښي، مقاطعه دې ورسره وکړي. علما د دغو دریو درجو تقسیم کوي. دا د زور لار دا د حکومت کار ده، دا د هر چا کار نه ده. ولې که هر څوک دا کار کوي د زور لار اصلاح کوي فتنه تر پیدا کېږي. یو نفر چې خدای نه خسته
دومره اقدام کوي چې یو سړی وژني، بیا د هغه ورور ته خپله غاړه کړي چې ته مې مړ کړه، چې حکومت یې دغه ځای ته نه کړي برابر. هغه د مړي ورور چې جګېږي دا یې وژني، دا یې دوه نور هم کې وژني. که درېیم سړی را جګېږي ملا په تړي هغه هم وژني. دا د فتنې لیار چې زیاتېږي مخنیوی نه کېږي. اما د حکومت هر انسان دا خیال ده چې دا د حکومت قاضي دا یو سړی نه ده چې زه د ده سره مقابله وکړم. د پاکستان مثلا په لکاو پوځ د دا ټول د شاته ولاړ ده، د دغه ټول مقابله کړی شم نو ځکه غاړه کېږي. دا د حکومت کار ده. امر بالمعروف و نهی عن المنکر د زور د لارې نه، د لاس د لارې نه. دا د هغه مقتدر حکومت کار ده چې د ده په واک کې وي، چاته چې سزا ورکوي تربورونه نشي په درېدی زیاتېږي، قریبانو تنظیم خلک نشي په درېدی، نو فتنه نه پیدا کېږي. او چې هر سړي ته خپله اجازه وکړي د هغه نه فتنه جوړېږي، بیا یو بل سره وژني، بانه به یو شی جوړوي. او د ژبې بیان دا د علماو کار ده. عالم به په دلیل سړي ته قناعت ورکوي، ګوره دا ناروا ده الله تعالی وی، دا ناروا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات ورته ذکر کړي، حدیث ورته ذکر کړي، نو هغه مسلمان ده چې آیات یې واورېدو یا حدیث مبارک واورېدو یا قول د علما سلف صالحینو واورېدو، ذاتي غاړه کېږدي چې واقعي چې الله نه منع کړې ده نو دی هم ځکې پرېږدي. بې زوره موږ کله کله دا جلسو کې دعوت ورکو چې دا چا چې ګیرر خیلې دي سنت و حدیث طریقه ورته ذکر کو، جګ شي لاس پرې کې الحمدلله په یو ور باندې ډېر خلک دي شي. زه مسافر یو ځای ته ورغلی، زور لرم زور لرم راشم، خو په دلیل به چې خلکو ته مثلا ویلې بل عالم ورغی چې په دلیل باندې خلک پوه کړه چې دا ناروا ده، دا سنت چې پرېږدو نبي علیه السلام دې بیا شفاعت نه کړي، نو هغه پوه شي مسلمان ده. کله شیطان خطا کړي الله وایي هره ګناه چې سړی کوي شیطان په دغو کې الله د سړي نه ویروي، دا په خیال کې نه چې الله مې اوس ویني نو په ګناه لګیا شي. نو سړی لګیا وي په دغه باندې خیال نه وي چې په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه خفه کېږي. عالم په دلیل باندې دته قناعت ورکړي، هغه ذاتي عمل وکړي. او عوام وروڼه چې نه د قدرت څښتن ده نه دلیل ویلی شي، و چې یو چاته ووایي چې دا کار مه که، هغه ورته وایي چې ولې دی قناعت نشي ورکولی، خو ده د علماو نه اورېدلی دي چې دا شی ناروا ده، دا خو ناروا، نو دی به څه کوي؟ یو سړي ته ویلې ګوره دا کار مه که، ما د علماو نه اورېدلي چې دا ناروا ده. که هغه ویلې ځه پرېږده ته خپل کار کوه زه خپل کار، بیا د دغه امید یو خلکو سره محبت قطع کړي، دا خو یې په وس پوره ده، بیا د مړیو تګ و راتګ و دوستي او ملګرتیا بیا ورسره پرېږدي. دا د هر چا خپله رتبه ده. د زور لار د حکومت شوه، د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ژبې د لار نه وظیفه د علماو شوه، او د عوام رونه چې چاته ووایي او هغه عمل نه وکړي نو بیا د مقاطعه ذاتي ورسره وکړي. دا باندې بیا عذر نشته، لکه د موږ په خپلو کورو کې چاته ووایو هغه عمل نه کوي، بیا یې ځکه نه بیلوو نه خوش کړو ورته کو ما خپلې غاړې خلاصې دي په یوه ګډه کاسه مړۍ سره خوري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ګورئ یا به امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوئ، دا به نه پرېږدئ، یا به خدای په تاسو باندې داسې ابتلاوې راولي چې که دغه کار تاسو نه کوئ چې بیا به هغه نیک خلک دعاوې کوي، د هغو دعا به بیا نه قبول کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثال د مداهن چې شمپوشي په دین کوي، سترګې په پټوي، او د هغه امیر داسې ده لکه په یو سفر باندې په کشتۍ کې خلک روان دي، کشتۍ 2 منزله ده، ټول په یو منزل کې نه ځایږي، نو قراندازي وکړي 100 نفره دي، لاس په یو چت کې لاس په لاندې چت کې، اوس هغه د لاندې چت والا اوبو ته ضرورت پیدا کېږي، خو د کشتیو په شپوش په مزلې وي، دغه پورته چت ته وخیږي لیارې دي پکې، بیا هلته دریاب ته بالټۍ مثلا ورټیټه کړي اوبه راواخلي، دا اوبه چې راواخلي چې دلته یې راوړي خپل هغه ته طبعا چې دا نوې بالټۍ راډکه کړي، په دغه پورې لندبل څاڅکي وي، په دا بسترو تویېږي که نه تویېږي. اوس دا د پاس چت والا خلک ورته وایي دا یې لاندې چت ته
چې موږ هم تنګ کړو همیش راځئ او ځئ او راځئ یا مو د خوب نه وایستو یا مو بسترې رالاندې کړې موږ ته مه راځئ ای کوچت وی ښه چې تاسو د موږ نه تنګ شوئ تاسو د موږ نه تنګ شوئ تاسو ته هم نه پرېږدئ موږ په خپله کښتۍ لاندې طرف نه سروۍ کړو دغه نه کې نه به اوبه راخلي اوس هغه تیشه راواخلي لاندې دړه ماتوي دا د پاس چت والا که دا وي چې څه خو یې لاندې چتېدی کار ده چې لاندې نه کښتۍ سروۍ شوه اوبه راوخوټېدې صرف د لاندې چت خلک به بیا کیمري تباه کېږي به که دا کښتۍ به ټولو ډوبېږي ټول به خو که دغو دا سوچ وکړو چې هغه لږ تکلیف خیر ده دا باید برداشت کړو چې دا د اوبو تویېدن ده په بسترو خو د هلاکت خو به بچ شو ور چې کلکې ونیسي نه نه ما یې سره وکړئ بس راځئ دا د موږ د طرف نه تاسې خپلې اوبه وړئ ځان به هم بچ کړي هغه به هم بچ کړي اوس دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي علما دي بیانونه کوي مجاهدین دي جهادونه کوي مبلغین دي تبلیغ کوي هلته هغه خلکو باندې دا خبره بوج شي دی چې ویې چې ما غاړه خلاصه کړې چې دا یې نه مني نو نه دي مني پرېږدي چې پرېږدو په هغو به بیا خدای عذاب راځي او دنیایي عذاب کله خدای پاک عام کړي په هغه باندې خلکو په هغه کې بیا دا نیک لاړ شي ختم شي خلک پښتانه نه وایي چې د وچې د زوره لاندې هم سوځي الله وی واتقوا فتنة د هغه فتنې نه ځان وساتئ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه چې عذاب یې صرف ظالمانو ته نه رسېږي بیا عام وي دا په داسې ځای کې ده خو دا هغه صورت کې چې اوس دلته په دغه مدرسه کې خدای نه خسته یو یا دوه یا درې نفره لمونځ نه کوي دا د نورو وس رسېږي چې دی لمانځه ته آماده کړي خو دی صرف خبر ورته وکړه هغه نه ومنله دی ذاتي کار نه پلري چې خو غټ خلک دي موږ خو خپلې غاړې خلاصې کړې هغه ګناه دې نه ده کړې چې لمونځ ته خو لمونځ کوې خو ته وینې چې لمونځ هغه نه کوي او په وس دې پوره ده چې په وس دې پوره امر بالمعروف و نهی عن المنکر در باندې فرض ده که نه هغه فرض پرېښود چې لمونځ ده تا دغه فرض پرېښود چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر ده دواړه په واقع کې یو ګناه باندې لګیا شو که نه نو عذاب په ټولو باندې راځي ځکه الله وی همیش دپاره باید په امت کې داسې کسان وي چې کوشش دې اصلاح کوي او دا هغه کسان وي چې هغه په دغه پوهېږي چې دا حکم څه مقام لري حتی جلالین شریف کې موږ تاسې وګورو هلته د دغه امر بالمعروف و نهی عن المنکر خلکو 15 شرایط ذکر کوي په دا به هم پوهېږي دومره به هوښیار ځیرک انسان وي چې دا ځای د خشکې د خشکه وکړه دا ځای د نرمي د نرمي وکړه نو داسې انسانان چې دا کار کوي کله کله د نیک اخلاقۍ نه خلک بده استفاده کوي ته شاګردانو سره خوش اخلاقي کوي خندا کوي په دې کار نه لري دی ورځ په ورځ بېلارې کېږي خو چې یو د یو چاپېړه ووایي بیا به د اصل نور هم ټول ډارېږي دا تعذیر خو روا دی دغه دپاره ده د عبرت دپاره ده دا حدود روا د عبرت دپاره دي یوه ته سزا ورکړه چې دا نور په وډار شي واولئک هم المفلحون دغه خلک چې دغه وظیفه اجرا کوي دا کامیاب دي ولا تکونوا کالذین تفرقوا مه کېږئ تاسو په شان د هغه کسانو چې هغه سره جدا شول په خپل مابین کې واختلفوا اختلاف یې وکړو من بعد ما جاءهم البینات پس د دې نه چې راغلي و دوی ته ښکاره دلایل واولئک لهم عذاب عظیم دغه خلک چې د دې دپاره عذاب دردناک ده چا مخکې ما وویلې چې واعتصموا کې تشریح مو وکړه دغه ولا تفرقوا داسې مه کېږئ لکه هغه خلک دا څوک تر مراد یهود نصارا چې دوه اویا ډلې تاسې ګورئ په اصول د دین کې اختلاف مه کوئ ما خبره درته رامخته کړه په هغه کې اختلاف مه کېږئ داسې مه کېږئ لکه هغه ولې که هغه لیبه شوه هغه دپاره عذاب د الله عذاب ورکړی ده په دنیا کې هم په آخرت کې هم نو بیا به په تاسې باندې هم دغسې عذابونه راځي د دې دپاره سخت عذاب ده څه وخت یوم تبیض وجوه وتسود وجوه په هغه ورځ چې سپین به شي ځینې مخونه او تور به شي ځینې مخونه د مؤمنینو مخان به سپین وي او د کفارو مخان به تور وي او بعضې تفاصیل لیکي چې د اهل سنت والجماعت مخان به سپین وي او د مبتدعینو مخان به تور وي فاما الذین اسودت وجوههم پس هغه کسان چې تور شوي وي مخونه د دوی نو وګویل شي دوی ته اکفرتم بعد ایمانکم آیا کافران شوي وئ تاسې وروسته د ایمان راوړلو د تاسې نه اول ایمان راوړی و
اهل کتاب وای بیا بیرته کافران شوي نبي علیه السلام ونه منو اوس نو فذوقوا العذاب وڅکئ تاسې عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه څه چې تاسې کافران کېدلی واما الذین ابیضت وجوههم او هغه کسان چې سپین شوي وي مخونه د دوی ففي رحمت الله دا به د الله په رحمت کې وي جنت ځای د رحمت خدای پاک ده دغه نو وایي دا معنا ده چې دا به په جنت کې وي ففي رحمت الله دا به د الله په رحمت کې وي خو د الله د رحمت ځای جنت ته نو ففي الجنة الله هم فيها خالدون دی به په دغه جنت کې بیا همیشه همیشه وي تلک آیات الله دا تیر چې شول دا آیاتونه دی الله دی نتلوها علیک بالحق چې موږ تلاوت کوو په تا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق سره وما الله یرید ظلما للعالمین الله اراده نه لري د ظلم د مخلوقاتو لپاره چې یا بې ځایه عذاب ورکړي یا د دوی ثواب نه ورکړي داسې الله اراده نه لري ولله ما فی السماوات وما فی الارض خاص الله لره هغه څه دي چې په اسمانو کې دي او هغه څه دي چې په ځمکه کې دي دا د اسمانو د ځمکه خبره ابل ورځ موږ د تویل چې د عوام خیال دا د حد نظر ده چې دنیا دغه اسمانو ځکه غټ غټ دغه ورته دي کېږي نه چې پورته دي کلان دي ټول د الله دي که اسمان کې دي که اسمان نه پورته دي په نور اسمانو کې دي کلان دي په ځمکه کې دي دا ټول د الله دي و الی الله ترجع الامور خاص الله ته به بیرته راځي کېږي کارونه نو هر چاته به د عمل موافق سزا او بدله ورکوي